سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وربي زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. مسلمانان ورونو الله تعالی دې موږ تاسو ته خپل رضا او دیدار نصیب کړي. د ښځې او د خاوند د حقوقو او د معاشرې بیان ده. پرون الله رب العالمین ویلي چې ښځه هم حقوق لري او سړي هم، او ښځه کله هم یعنی بد اخلاقي طرف ته روانه شوله، اول به نصیحت وي او بیا به ترک المزاجعات وي او بیا به غنبات وهل وي، خو فلا تبغوا علیهن سبیلا، بیا ظلم مو ورسره کوي. اوس الله تبارک وتعالی وایي که په دغه دریو درجو باندې د ښځې او د خاوند منځ کې اصلاح رانغله، یعنی نصیحت وسو کار ورنکړه او غنبات ترک مزاجعات هم وسو کار ورنکړه، ضرب غیر مبرح داسې ضرب داسې وهل چې هغه مناسب و هغه هم وسو، بیا هم کار ونسو. اوس به څنګه کوي؟ نو د دې نه بعد قرآن پاک وایي وإن خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما. دې ته موږ احکام سلطاني وایو. بیا دا خبره بادشاه ته لازم محکمې. نو الله وایي چې کله په تاسو خپل کور کې حل نه کړله، بیا هغه نه بعد یو حکم یعنی یو مصلح سړی د خپل خاندان سړی د ښځه مقرر کی، یو مصلح سړی د خاوند د اقاربونه مقرر شي، دوی دواړه دا مسله وچوړي. کله دې دواړو جوړه کېده او وخت تیرېده ډیره ښه، که وخت نه تیرېده بیا به د شریعت پرنا کې دې ته وایي چې طلاق ورکړي. که خلع مناسب ګڼله او که طلاق مناسب ګڼه بیا دغه نه بعد سره جدا کړي. په دا درېیمه فیصله شوله. نو الله وایي وإن خفتم ای حکامو، ای قاضیانو، ای مشرانو، که تاسو ویریږئ شقاق بینهما د خلاف په مابین د ښځې او د خاوند منځ کې، نو فابعثوا حکما، تاسو ولیږئ یو حکم. حکم چاته وایي؟ رجلا عاقلا بالغا، یو سړی عاقل بالغ عادل چې صالح لپاره د فیصلې وي، د حکومت وي، یعنی صالح لپاره دا نه چې قاضي د خاندان سړی وي. ځکه اعرف ډیر عالم به بواطن الاحوال، په باطن حال باندې د ښځې او د خاوند کورني خلک وي. یا پښتو کې به داسې یو سړی د ښځې د پلري نه نسي، یو سړی د سړي د پلري نه نسي، دوی دواړه د منځ کې سره کینی، یو صلح مصالحت داسې یو صورت ایجاد کی چې د دوی دواړو وخت په مابعد کې سره تیر سي. نو هغه خبر الله کوي وإن خفتم، که تاسو ویریږئ قاضیانو، حاکمانو، ای اولیاو، ای دوستانو، شقاق بینهما خلاف په مابین د ښځې او د خاوند کې، فبعثوا حکما، تاسو ولیږئ یو حکم. حکم چاته ویل کېږي؟ ګوره چې حاکم سړی وي، رجل سړی به وي، عاقل به وي، بالغ به وي، صالح لپاره د حکومت او د فیصلې به وي. من اهله، اهل د خاوند نه. ولې اهل یاد کړه؟ ځکه ما تاسو ته ویلې چې اقارب ډیر اعرب دي په بواطن الاحوال، باطنی خبرو باندې د کورنۍ خلک ډیر پوهیږي چې دا نقصان له کوم جنه ده او چا کې ده. اوس که پردی سړی ولا راوړي، مشر پردی د قوم مشر راولي او هغه د دې منځ کې صلح کوي، هغه د دې کورنۍ زندګي نه ده خبر چې دا مشکلات په کوم ځای کې دي. هر سړی د خپل ځان دفاع کوي، نو هغه ته دومره معلومات نه کېږي، کورنۍ خلکو ته ډېر معلومات کېږي. او بل علاوه وحکما من اهلها، او تاسو حکم مقرر کړئ یو سړی د اهل د ښځې نه، داسې چې د دواړو خبره واوري، حتی یسمع کلامهما، د دواړو خبره به واوري. نو الله اوس داسې فیصله کوي ان یریدا، که اراده لري د حکمین، ان یریدا که اراده لري د حکمین، یعنی دا دوه منصفان چې موږ راوستي دي، که دا اراده لري چې یاره د دې ښځې او د خاوند منځ کې د جوړه وسي، نو الله وایي زه به توفیق ورکړم. اراده د اول نه دا نه لري چې یاره د ښځې او د خاوند منځ کې د جوړه وسي. بعضې خلکو چې حکم مقرر کړي که نه خپل اغراض کې لټوي، د دوی د زندګي ډېر غم نه ورغلی. نو الله دا خبر کوي یریدا
که اراده لري دا حکمین اصلاحا دی اصلاح دی دوی دوړو منځ کې دی جوړ یوفق الله بینهما توفیق ورکړي الله تعالی بینهما په مابین د دوا خزو د خاون منځ کې الله تبارک وتعالى به توفیق ورکړي د دوی منځ کې به جوړ وسی او کله حکمین اراده د اصلاح نه لري بیا به څنګه توفیق ورکړي شي یعنی په کار دا چې حکم مقرر کیږي ډیر صالح خلق ډیر هوښیار خلق عادل خلق عدل دې ته کوي چې انصاف وکړي او بے انصافي باندې کوي یا د څه کوي ای یریدا که اراده لري دا دوا خزو خاون د خپل منځ کې د اصلاح او چې څوک حکم مقرري او دریم سړی مقرري او کدا اراده لري د خزو د خاون منځ کې الله به توفیق ورکړي اصلاح به وسی او کدو اراده نه لري دا به څنګه جوړ شي چې اراده نه لري دی جوړ دا اراده خو به چې څومره حکم ورته مقرر کړي به فیصله نشي کېدلی دوی منځ کې ای یریدا که اراده لري دی دواړه اصلاح د اصلاح یوفق الله بینهما توفیق ورکړي الله تعالی بینهما په مابین خزو د خاوند کې ان الله کان علیما الله علیم د پیرادی د تاسو دوړو باندې د خزو د خاوند پیرادی عالم ده د حکمین او د مصلحین او پیرادی عالم ده او خبردار هم د اصلاح د باطن باندې چې باطن کې مرزونه څومره دي الله په ظاهر هم عالم ده په باطن باندې هم عالم ده چې باز حسد لري کینه لري بغض لري عداوت لري هغه جوړ نه غواړي چې ټي وبخړی یو تربله چې جداواله راسي نو کبه څومره حکمان مقرر کی بیا صلح نه راځي په ما بین دي کله کدی دوی منځ کې صلح حرام نه غلله نو بیا ښه خبره ده طلاق ابغض المباحات الى الله تعالی طلاق مباح شی ده په ټول مباحاتو کې خدای ته مبغوض ترين شی ما په خبرو پیږي په ټول روا کارونو کې مبغوض ترين شی طلاق دا نه چې طلاق ناروا ده یا سړی الله پیریسي خو مبغوض ترين شی څه ده چې ډېر ناخوالې راځي خزه او خاوند چې کله سره جدا سو بیا دغه سړی ته خزه په ډېره پریشانی پیدا کیږي ویا کدا کا سړی وای قابل بین تعالی خبره موږ تاسو د عرف عادت خبره ته خاوند سره پیدا کیږي وای کدا کا خزه وای نو بیا به اغاول خاوند بل تعالی قوله نو ځکه ابغض المباحات الى الله الطلاق خدای پاک ته مبغوض ترين شی طلاق باندې ځکه مسله وکړي چې په نور ځای باندې به ودرو طلاق کله کله بیا د شي چې د فرائض ونوي چې طلاق ورکړل شي کله چې د دوی په منځ کې حقوق العباد پیمالېږي یا د ښځې او د خاوند زندگی دا مبذي کېږي او شرع عظیم ته قتل قتال ته مبذي کېږي یو غټه فتنه پیدا کېږي د وخت کې د دوی جداواله په طلاق باندې دا بیا واجب ده چې طلاق ورکړل شي زما په خبره پوښ طلاق موږ عرف عادت کې لږ دا خبره باندې کوي کم چیز پوښي دا طلاق ته کې دومره سخت نه ده که یو سړی ولګيږي چې کزه طلاقي په شرعي طریقه باندې نو داسې طریقه ده چې کزه کله بیماری نه پاکه سولا په دغه بیماری کې به سړی یو طلاق ورکړي موږ څه غوسه راسي بیا داسې ونه وایي چې په درې طلاقاتو دا ټکی نه کوي په درې کانو دي یا دا ټکی چې خور موري وای کنه خو یو الفاظ وای چې ارڅ وای ځکه چې د خو شریعت ته اخو دي خو نه ګوري چې اوس په دغه مسله کې ماته د الله او د رسول نه څه هدایت دي دا تاسو انفکاک کوي تاسو نه چورئ چې څومره مراحل په تقرر کې وي دومره مراحل به ته په انفکاک کې وي کنه دا قصید طلاق مثلا ده څومره په مراحل چې دا خزه کړي ده کنه دا قصید په دومره مراحل به ته منفکیږي تاسو د خپل قانون خدا چې دا تاسو او موږ څنګه کوو راولي په ډیرو مراحل باندې خزه کیندته او منفکوي څنګه دلته چې مامور منفکوي څومره مراحل ورته کوي او خزه چې منفکوي په سره کې منفکوي بس سره جوړه سره تاسو غوسه درغله خزه منفکه سره درې طلاق سل طلاق تاسو د مسلې نه راځي ماته د سیمې څه دی ما په سلو طلاق کړی او د طلاق ډېری مسلې دي ګور موږ یو طلاق رجعي لرو یو طلاق باین لرو خاصه طریقه شرعي طریقه چې سړی پکې ګناګار نشي طریقې دغه ده چې کله د خځې ته اراده وکړه زه د فیصلې مطابق وایم
یاره دواړه حکمانو ویل چې دې دواړو ګزاره سخته ده. نو اوس به یو عالم راولو موږ به پوه کړي چې طلاق څنګه یې کوو، نو د مراحل به ورته وښیي. دا ښځه که په بیماري کې طلاق نشي ورکولی، زما په خبره پوهېږئ، ولې طلاق په وخت د ضرورت کې کېږي. شاید دغه وخت کې دا ښځه بیماره ده، د خاوند ورته ضرورت پوهېږئ، او چې چا ضرورت چاته نه وي هغه نو څه غواړي چې وچ خرچې پرې کوي، طلاق یې ورکړی. ګوره شریعت داسې وایي داسې به نه کوي. عبدالله ابن عمر خپله بیبي په حیض کې طلاق کړی، بیماری کې. رسول الله ورته ویل ورسره رجوع ورته وکړه. بیا چې رجوع ورته وکړه چې پاکه شوله، بیا چې حیضه شوله، بیا پاکه شوه نه بعد بیا که دې خوند درکړه طلاق ورکړه. تاسو زما دومره مراحل ورته اوږده کړي. نو په بیماری کې طلاق نشي ورکولی، او که چا ورکه حرام او واقع کېږي حرام ده، دا کار ګناه ده. بیا چې پاکه شوله نو 3 طلقات ته نشي ورکولی چې انت طالق ثلاثا داسې ورته ته د طلاق په 3 طلقاتو داسې ټکی به نه استعمالوي، یو ټکی به ورته زه په ما دي په یوه طلاق نور قرار پرېږده. دا خپله ښځه جدا کېږي، نور د یوه طلاق سره هم جدا کېږي که ته یې نه غواړې. دې د یوه طلاق فایده درته وښیم. خامخا دا شیطان داسې یو شی ده چې په کومې طریقې باندې انسان خفه کېږي په هغه طریقې ورته راځي. تا یو طلاق ورکړه، 2 طلاق حق ته نور هم لري په دې ښځه. اوس موږ هر قسم دې ته دغه مرحله چې پرې شوله موږ ورته یو بندوبست کوی شو چې دا ښځه بېرته د دې خاوند کړو. زما په خبره پوه شئ. رجوع قولي هم کېږي، فعلي هم کېږي. بیا خیر زما نه پوښتنه کوئ. رجوع قولي هم کېږي، فعلي هم کېږي. سړی په عربو کې ده ښځې ته یو طلاق ورکړی ده، هلته دې وایي فعل ولکې تا ته مې بېرته رجوع کړی دی. یو کس مخکې دې وایي چې ما بېرته ښځې ته طلاق ورکړی، ما رجوع ورته وکړې، هېڅ خبره نه ده. خو که ته وایې چې دا خو ډېره اسانه خبره شوله، خو پیدا بیا دوی ته راوځي نقصان. که 20 کاله بعد هم دغه سړي 2 طلاق ښځې ته ورکړه که نه، بیا علاج نه کېږي. اوس 2 طلاقو محل پاتې شو دا ښځه. ولې 3 طلقات حق پې لري، 3 دې پوره کړه که نه. فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قرآن مخکې د دې نه وایي الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان. 2 طلاقو کې هم کار کېږي، خو 3م طلاق دې چې ورکړه که نه کار نه کېږي. 3 طلقاتو سره حکم دا ده چې 3 طلاق ورکړلی شو ښځې ته، دا ښځه به د تا نه عدت تېري. عدت چې هر شی وي، که په وضع د حمل وي بس هر څنګه عدت وي، یا 3 میاشتې یا 3 بیماري خو عدت به تېري. بیا که دا غواړي دا خاوند وایي چې زه یې بېرته رمعت کوم، یعنې بېرته زه خپله ښځه کول غواړم چې دا زما ښځه چې دا یې ته اوس ښځه نه کېږي. دا به داسې کېږي ملا دې تا نه چې عدت تېر کړه بل سره به نکاح کوي. نکاح کې به شرط نه لګي چې بېرته به طلاقې را باندې، بېرته به راته طلاقې ښه نکاح مؤبده به کوي بل سره. هغه سره به جمام کوي، هغه نه بعد که هغه غوښتل طلاق یې کړي بیا به طلاق ورکړي، عدت به تېري، بیا به دې خاوند ته راځي، بیا به ملا راولي نکاح به وتړي. انشاءالله څه ناڅه به پوه شو. امام خبره دې 3 طلقاتو دا نقصان ده. امام پښتانه په اول ټکي کې ورته وایي چې په 3 طلقات ګوره دا بیا هېڅ نه جبیره کېږي، په یو صورت نه جبیره کېږي. دا دې وویله دا 3 طلقات ټکی طلاق ټکی چې وایو ښه ده، خو 3 کاڼي وایي. ما نه وځي په ما خور و مور، دلته یو ډېر مشکلات نور پیدا کېږي. دا ته موږ الفاظ کنایي وایي. که یو سړی چا ته وایي که نه چې بس خپل کار کوه، بس نه دې زه ذموار یم، ته مې ښځه نه دې نیت دې طلاق وکړي. استاد محترم داسې الفاظ وایي ته خپل کار کوه، نه ته ما ښځه نه زه ستا خاوند یم، خپل کار کوه. په دغه الفاظو کې د نیت دې طلاق وي. دا یو کرته کوم بغیر د مولا نه وځه نکاح نه جوړېږي. مولا به راولي تجدید د نکاح به کوي. ګوره دا طلاق راکوي خو توی لام قاب چې وویل چې دا ښه ده، خو دا الفاظ یې کنۍ نور هم بند دي چې دا پښتانه یې استعمالوي. یا وځه دې ما د کور نه، ښځې ته دې ویل وځه دې ما کور نه. نیت یې دا و چې دا وځي په وتلو، یعنې نیت یې طلاق و د وتلو ټکي سره. یا ته د ما ښځه نه یې، نیت یې د طلاق و. دغه ښځه اوس په دغه یوه ټکي باندې هم بغیر د مولا نه حل کېږي. دا به مولا ورته راوړي تجدید د نکاح ونیسي. دا طلاق باین د مولا.
ګوره دوه طلاقه کوي ښځې ته داسې ویلي انت طالقون دا ما الفاظ یاد کړي دوه طلاقو کې هم کار کېږي بغیر د مولا نه هم کار کېږي بس یا رجوع قولي وکړه یا فعلي بس دا خپله تا ښځه ده خو تاوان یې بل چې ته راځي اخر کې چې تضمین کیفیت یې کوي که نه په اخر کې یو طلاق دې بل ورکړه بس دا ښځه بیا نه بیا نتیجه په اخر کې خرابه راوځي یو طلاق ته د ښځې سره پاتې شو یو بل قسم طلاق نشي وي ښځه موږ تاسو پښتو کې دا به هم وکړمه موږ خلع ورته وایو خلع کې بیا خپل اختلاف ده چې دا فسخه ده او که طلاق ده دا یو ډېره مهمه مسله ده خو دې ته موږ طلاق بالمال وایو بد اخلاقي ښځې کې ده خاوند وخت تیری ښځه وخت نه تیری دا خاوند ته موږ ډېر ویل چې دا کارونه ټول که دا ملا چې کوم ویلي قرآن پاک یاده کړله دا ټول مراحل یې طی کړل خو کار یې ورنه کړ حاکمان هم راغلل حاکمان هم دا فیصله وکړله چې یاره ښځې سره وخت تېرېده ګران کار ده عادتا د خاوند باندې سړي زړه خوږېږي که نه خوږېږي چې ورته یوه سړی هغه وخت تېري او تېر نه تېری خدای دې هدایت درته وکړي نو دا خاوند کولی شي چې ورته ووایي وروره چې ښځې ته ووایي چې ما څومره مهر درکړی دغه به راواپس کړي ښه هغه واپس کولو کې خپل قانون د شریعت څومره شی موږ راواپس کوی شو زما په خبره پوهېږي چې څومره شی مهر کې ما درکړی د هغه به راواپس کړي غره بعضې طلاق درکړو که نه ولا که تا ته طلاقه درکړو ځکه دې ته ښځې ته هم ډېر مشکلات پېښېږي که نه دا بس ته وساتل شو بیا څوک نه کوي دا نکاح کېږي دا خو د چا په منقوحه ده که نه دا خو نکاح نشي کولی خاوند بل ښځه وکړي دا چې مال ورنه کړي دا خاوند طلاق نه ورکوي او دا به همداسې معلقه پاتې وي بین السما والارض او خاوند ته جرم هم نشته ولې جرم په دې کې ده نو موږ دا طلاق لرو چې خلع ورته وایي طلاق بالمال ورته وایي چې ښځې ته وایي چې بد اخلاقي هم کوي پیسې هم غواړي دا خو نه سره کېږي څومره پیسې چې په مهر کې درکړي دا به واپس کړي هغه نه بعد به موږ تا ته طلاق له خاوند نه راواخلو دې ته موږ خلع وایو طلاق بالمال وایو دا یا فسخه ده او یا عدت دغه ښځه چې د خاوند نه جدا شوله یا په مرګ یا په ژوند متصل بلا فصل نه جدا کېږي دا چې عدت تېر نه کړي تر اوسه پورې دا ښځه ده زما په خبره پوه شو یو ښځه طلاقه شوله ښه غوږ شئ یوه بیماري ورځي خو په 2 کالو کې ورځي 6 کاله به دا ښځه تېروي په عدت د خاوند کې در انشاءالله پوهېږي یوه ښځې ته بیماري ورځي په 1 کال کې 3 کاله به تېروي یعنی 3 بیماري چې توی کې خو 3 کاله پې تېرېږي که صحیح شو یو ښځې ته بیماري ورځي ځه موږ اقله موده د طهر 15 ورځې په 20 ورځو کې ورځي 15 ورځې چې تېروي دا ښځه جدا کېږي چې 20 ورځو کې بیماري ورته یوه ښځه د خاوند مړ شو دا حامله ده نه دې سره نکاح کېږي نه دې نکاح خبرې ورسره کوی شي دې ښځې سره ولې دا د چا په نکاح کې ده هغه موږ ډېر احترام ورته لرو ښه دې سړي ته موږ ډېر احترام لرو دا د دې ښځې دا ښځه د دې سړي ده دې سره د نکاح خبره نشي کولی چې وعده ورسره وکړي پټه چې تا عدت تېر شو ما سره به نکاح کې دا نشي کولی ښه چې تر څو عدت نه یې تېر شوی ښه مهمه مسله دا ده د ښځې او د منځ کې طلاق راغی 3 بیماري نه دي پې تېر شوي خاوند مړ شو یا ښځه میراث وړلی شي تر یو تر بله خاوند مړ شو ښځه میراث وړلی شي ښځه مړه شوله خاوند میراث وړلی شي دا ښځه له کور نه نشي ویستلی دا په خاوند په عدت کې دا کور کې به دا عدت تېروي نفقه به یې ورکوي دا ستا په نکاح کې ناسته ښځه د محبوسه ده نفقه یې هم په همدې ده په خاوند باندې نفقه ده په ورونو په پلار باندې نشته د موږ تاسو پښتنو علاقې چې طلاق راغی په سبا یې جدا کوو او پلار کرې ورلیږو اوس دا خو یو بېل صورتونه چې موږ تاسو د زنانو نه حیوانات جوړ کړي یا د حیواناتو په نظر ګوري دا زما او ستا تقصیر ده د شریعت تقصیر نه ده الله تعالی دې موږ تاسو په حال باندې رحم کرم وکړي او انشاءالله همدغه ځای سو په همدې ځای باندې به بس وي بیا به انشاءالله وروسته د ټوټې نه بیا کوو ماشاءالله بارک الله دا د مفقود مسله ده مفقود مسله کې د امام مالک نوي کاله به انتظار کوي
خو تاسو اوس کته وګورئ چې ممالک په هغه باندې وی فتوا څلور کاله ده اوس موجوده دور کې بدایي اوس لکه فتوا مغیره ده ته موږ مفقود وایو مفقود چې د مرګ او ژوند معلومات نه کیږي د محنه په خو ډیره موده ده چې نن دنیا کې وسایل دي اسباب دي د مرګ او ژوند معلومات یې ځکه تاسو خیر استهدا وکړئ دغه موضوع محکمو کې هم چا سره پته وي چې د محکمې څنګه فیصله کړې ده دغه فیصله به موږ نشو کولای دا به د وخت قاضي کوي په مقتضا سره احکام په اعتبار د زمانه مختلف کیږي مخکینو نوې کاله موضوع ډېرې مسلې په دې کې کوي خو لیکن اوس فیصله د محکمې ماته معلومه نه ده چې څو کالو باندې فیصله کړي که چاته معلومه ماته به چې معلومه شي اوس جمهوریت وخت اوس د نظام څنګه ماته به پته نشته پوښتنه وکړي که چاته معلومات اوس ماته وکړي چې ماته معلومات نشته چې څو کال به الله په مجلس رحم کرم وکړي مجلس په کورونو باندې هزار بار رحمتونه عافیتونه نازل الله دا مجلس کفاره د سیاحت وکړي الله زموږ ټول صغیر کبیر ګناهونه لري یا الله حکم قول په استار زوی خدا موږ ته توفیق مزید نصیب کړي الله ټول حرکات سکنات اقوال فرق د استاد رضا الله په دې ناس مجلس رحم کرم د مجلس په کورونو باندې هزار بار رحمتونه عافیتونه نازل دي مجلس موږ سره اولادونه صالحان دي فانتم څومره متعلقین د الله دنیا او آخرت سعادتونه نصیب الله کسران مشران ټول صالحان الله دا نظام جاری دائم ساری ولري الله د امارات مشران خدای متحدین متفقین مخلصین مصلحین وګرځي موږ نه تا دعاګانې وکړي خدای آخرت دنیا دواړه برابر حاجتونه شرعي مسله پوره وګرځي الله د اعظم قرآن په خاطر زموږ ټول صغیر کبایر ګناهونه معاف یا الله باقي عمر من ټول ندلي خدمت واخلي الله توفیق د دعا او د عبادت ورته نصیب الله توفیق د معاصی او د ګناهونو مرته نصیب کړي الله تعالی ارحم الراحمین په دې مجلس کې د چا مقاصد شرعي الله د خپل خزانه غیب نه پوره وصلی الله تعالی علیه